بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه وئ. دا زما د وطن حال دی. په سند کې چې کوم حالات روان دي ملګرو، په پښتنو باندې کوم ظلم روان دی، کوم تشدد روان دی، نو ډېره په افسوس دا خبره کومه چیرې مونږ په اسلامیه جمهوریه پاکستان کې اوسیږو. ډېر په افسوس دا خبره کوم ملګرو چې دا اسلامي ملک دی او مونږ مسلمانان یو. مسلمان چې کوم مذهب دی ملګرو، نو دا دومره احترام لري چې غیر مذهب چې کوم خلک دی نو د هغوی دپاره هم احترام دی په مسلمان مذهب کې. او بیا دلته کې مسلمانان وینختی دي په خپل ملک پاکستان کې، یو ملک یوه خاوره، او ته سندی او زه پښتون یم. سندیان لګیا دي په پښتنو باندې تشدد کوي د دې وجې چیرې ته پښتون یې. ولې دا پښتون د دې اسلامي جمهوریه پاکستان حصه نه ده؟ ولې د دې پښتون سره شناختی کارت نه دی چې په هغې باندې جنډه لګېدلې ده د پاکستان؟ ظلم روان دی ملګرو، خو وایي که ته سیرې نو الحمدلله پښتون هم ځان ته څه وایي. خبره دې حد ته راورسېده چې په بلوچستان جوب کې ملګرو د سیټ کې دا ویډیو وګورئ، پښتانه لګیا دي او هغه د سند کسان مسافر هغه راکوزوي او سیټ ته ودروي. خو بیا هم پښتون له الله جل شانه غټه سینه ورکړې ده چې کومه ویډیو تاسو د دې هوټل دا ګورئ ملګرو، نو دا زما ذهن هم نه مني چیرې دا سند دی او بیا پاکستان دی. زه وایم که دا چېرته د عراق یوه ویډیو ده یا چېرته د کشمیر یوه ویډیو ده، په کشمیر کې او په عراق کې هم داسې قسم ظلم ما نه دی کتلی. څنګه چې دغه شرپسند کسان راغلي دي او په سند کې په دغه هوټل والا باندې کم تشدد کړی دی او کم وهل ټکولي کړي دي، نو ملګرو اوس په جوب کې بلوچستان کې کسان لګیا دي زمونږ پښتانه او د سند کسان راکوزوي. ولې ملګرو؟ ځکه چې زما تپوس څوک نه کوي، زما د پښتون وینه دوی ته ارزانه ښکاري، خو دوی ته به ارزانه ښکاري. الحمدلله پښتون د غیرت نه ډک دی، هغه خپل تپوس کولی شي. وایي زه ستا دارو او ته زما دارو. که هلته پښتانه لګیا دي ځان له هوټلې کولاو کړي، ځان له کاروبارونه کولاو کړي دي، نو دلته ډېر داسې د سند خلک شته دی چې هغه په پښتونخوا کې روزګار کوي. نو که چېرې ته په سند کې په پښتون باندې ظلم کې، نو بیا دا یقین مه ساته چیرې هم دا پښتانه به د سند دغې کسانو له عزت ورکړي. خو پښتون دې ته انتظار کوي چیرې دا خبره به په مینه په محبت باندې ختمه شي. که چیرې په مینه محبت باندې ختمه نه شوه، نو دا پښتانه به مجبوره شي چې کوم ظلم په سند کې په پښتون باندې روان دی، نو هغه ظلم به دا پښتانه شروع کړي د سند په خلکو باندې، نو په دې ملک کې به انتشار جوړ شي. د افسوس خبر دا ده ټوله سوشل میډیا نن دویمه ورځ ده چې دا خبر چلیږي، خو د اوسه پورې سیاستدانانو په دې باندې څه اکشن وانه غوښتو. نو د دې نه دا معلومیږي چې ښه په پوره سازش باندې دا کار کیږي. دغه کسان چې کم نقاب پوشه کسان دي او په دې هوټلو باندې ورځي او په پښتنو باندې ظلمونه کوي، تشدد کوي، نو بیا هم دغه کسان دې خلکو له پیسې ورکړی شوي دي چیرې پښتون تنګ کوي، پښتون په عذاب کوي. چې څومره هم د سند خلک په پښتونخوا باندې اوسیږي، نو هغوی به د پښتنو مثال ورکوي د محبت، چیرې ډېر محبت والا خلک دی. نو سیاستدانانو له پکار دي، حکمرانانو له پکار دي چې په دې خبره باندې دي فوري اکشن واغستی شي او دا خبره دې ختمه کړی شي چې کوم شرپسند کسان دي، نو که د سند هغه خلک چې کوم دلته ژوند کوي په پښتونخوا باندې، نو دغه خلکو له پکار دي چې راوځي او په سند کې یو احتجاج وکړي چې دغه کم شرپسند دي دا دې ونیولی شي او دوی له دې سخترین سزا ورکړی شي او حکومت ته دې حواله شي، حکومت ته دې دا هدایت وکړی شي چې یاره مونږ هلته ژوند کوو، زمونږ هلته کاروبارونه دي، نو که چېرې په سند کې په پښتون باندې ظلم کېږي، نو آلرډي هغه پښتون به مجبوره کېږي او د سند په خلکو باندې به ظلم کوي. که دغلته د پنجاب نه څوک راځي، که د سند نه څوک راځي، که د هر ځای نه څوک راځي، خو چې د پښتونخوا په حدودو باندې راوړي، نو د پښتون د محبت هغه مثال بیا په خپل کلي علاقه باندې ورکوي. نو تربیت د پښتون داسې نه دی شوی چیرې ته به ورسره ظلم کوې، تا سره به په بدل کې ظلم کوي. نه، که ته ورسره ظلم کې طالب په بدل کې محبت درکوي. خو افسوس دا دی چې په دغه محبت دا خلک پوهېږي نه. نو که چېرې ظلم بند نه کړی شو، نو ګوره دا بیا پښتون بیا د چا نه څه کم نه دی. همدغه شانتې کار به در سره کوي څنګه چې تاسو کوئ. ویډیو مخکې شیر کړئ چې زموږ د دغې پښتنو آواز اوچت شي چې کوم ظلم روان دی، نو موږ د دې خلاف یو. د دې فوري باندې ملګرو اکشن واغوستلی شي. دغه چې کوم شرپسند دي او کوم کسان دي چې هغه دغه پښتانه او سندیان جنګوي، نو دغه خلکو له دې فوري سزا ورکړی شي او داسې سزا دې ورکړی شي
چیرې دا ملک پاکستان چیرې د چا سره پاکستاني شناختی کارت دی او په هغې باندې د پاکستان جنډه ده نو د هغې به احترام کوئ د هغې احترام پکار دی که هغه سندی دی که هغه بلوچی دی که هغه د پنجاب دی او که هغه د پښتونخوا دی دا یو مسلمانان دي د مذهب احترام مونږ کوو الحمدلله نو مونږ له بیا دا نه دي پکار چې دا سندی دی او دا بلوچی دی او دا پنجابی دی او دا پښتون دی نه مونږ مسلمانان یو مونږ به انشاءالله د محبت ژوند کوو خو که چېرې د محبت ژوند ته مونږ چا پرې نه ښودو نو پښتون بیا خپل تپوس په خپله کولی شي ما نبي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما په دعاګانو کې هر وخت چې چېرته مې الله خالاباد او خوشحاله ساته د الله په امان